سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. د 2 کلونو وروسته چې دا چې په یوټیوب کې موږ فعاله یو، په دغه 2 کلونو کې موږ کوشش وکړو تر څو خپل هیوادوالو ته یو څه سیاسي او اقتصادي او ټولنیز پیغامونه خپل د دغه یوټیوب د لارې نشر کوم. دا ځای د 2 کلو وروسته له نیکه مرغه موږ خپل په کارونو کې ډیر قوي بدلون راوړی دی. په دې بدلون کې دا دی چې زموږ هغه ګرافیکي بڼه لکه څنګه چې پخوا مو هم هغه د یوټیوب کورسو کې چې کوم تمنیلونه جوړول په هماغه ډول تمنیلونه د دې نه وروسته سیاسي تمنیلونه هم جوړو او د دې نه وروسته موږ به هغه کوم خبرې چې کولې هغه دلیلونه چې موږ وړاندې کوله پخوا ډېر کوشش مو کول چې کلیوالي خبرې وکړو. د دې نه وروسته کوشش کوو چې هم کلیوالي او هم روانو چارې په دقیق ډول باندې د هیوادوالو تر غوږو ورسوو. نو د دې نه وروسته ویډیوګانې به هم لږ اوږدې سي، خو ځکه چې ډېرو هیوادوالو هم همدغه غوښتنه کوله چې ستاسو دلیلونه ډېر ساده دي او موږ هم کوشش کول چې هغه هم بې سواده هیوادوالو ته دا پیغام ورسوو چې ځکه چې موږ ډېر ویډیوګانې هم چې دي په کلیو بانډو کې لیدل کېږي. خو د دې نه وروسته دا حالت بدلون کړی دی او انشاءالله چې ډېر لوی بدلون به هم تاسو ووینئ. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د پاکستان او افغانستان جګړه چې وه دا جګړه جهلي وه که دا یو اصلي جګړه وه. دا ځکه چې په دغه ورځ کې ډېر خلک همدا خبره کوي چې طالبانو د پاکستان څخه غوښتي وه چې دا جګړه وکړه تر څو ملت پر موږ باندې راټول سي او پاکستان دا کار یې کړی دی. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ټول خبرې کوم چې دا جګړه په رښتیا هم یو حقیقي جګړه وه که نه دا یو سیاسي یا نمایشي جګړه وه. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرې شو. ښه، لومړی تر هر څه یو خبره کوم چې کله هم دغه سیاسي جګړې کېږي د سیاسي او د حقیقي جګړو فرق تاسو ته وښیم. سیاسي جګړې څه رقم دي؟ سیاسي جګړې دا دی چې یو هیواد چې کوم حاکمان دي یا کوم ګوند چې خپل په ملک کې حاکم دی هغه حاکم چې دی د ولس څخه لږ لرې کېږي او ولس د ورسره کرکه کوي او ولس ورڅخه جلا کېږي. خو دوی هر شیبه دا ویره لري چې یاره ولس به په موږ باندې راولاړ سي او موږ حکومت به نسکوره کړي. بیا دوی یو خپل ګاونډ ته وایي چې ته راسه یو درز غوبل راباندې جوړ کړه چې موږ د دغه څخه بیا ګټه واخلو او همدا کار وکړو. لکه څنګه چې زیاتره دغسې کارونه په تایلنډ کمبوج کې سوي وه چې دا کارونه د دوی جنجالونه هم پورته کړه، بیا هغه صدر اعظم هم ګوښه سوه. دا ډول خبرې هلته سوي هم وه. لکه د هند په پاکستان په منځ کې هم چې کله هم د سیاسي رقابتونه ډېرېږي دوی یو د بل لپاره دا ډول لوبې هم نمایشي لوبې هم هر چي. نو دا سیاسي نمایشي لوبې دي چې بیرته هماغه ګوندونه خپل ولس خپل پر ځان باندې راټولوي. نن په دغه ویډیو کې زه اوس تاسو ته وایم چې دا د سیاسي جګړه چې ده په افغانستان کې که وایي د افغانستان او پاکستان، اولا خو دا د ډیورنډ فرضي کرښه باندې چې کوم تجارتي لاره ده دا لاره دومره نه تړل کېدله. یعنی په نمایشي او سیاسي جګړو کې په نورو هر هیواد کې دوی هغه خپل سرحدونه او خپل مرزونه هیڅ وخت نه تړي او نه هم داسې ستونزه پیدا کېږي چې هغه د میاشتې او څو میاشتې هلته بند سي. ځکه چې دغه بدلون بیا پر هیوادونو باندې ډېر بد اغېزه کوي، اقتصادي اغېزه کوي، د خلکو تګ راتګ باندې اغېزه کوي. نو ډېر خبرې شته. نو ډېر نمایشي او سیاسي جګړې چې دي دا خبره ده چې دوی سرحدونه دومره وخت تړل نه تړي. ښه مثال یې همدغه دی چې د هند او پاکستان چې کومه جګړه وسوه او هغه و چې وروسته تر یو اونۍ د دې جګړه ختمه سوه داسه. مګر دلته اوس چې پر پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کومه جګړه راپیدا سوې ده د ډیورنډ فرضي کرښه چې ده دا د یو نیم میاشت کېږي چې دا دروازې تړل سوي دي او د دغه دروازو د تړل کېدو سره د تجارت او د خلکو تګ راتګ دا هر څه په صفر باندې ضرب سوي دي. نو ډېر کله هم سیاسي لوبې سیاسي جګړو کې دا شی امکان نه لري. نو د دې څخه ښکاري چې دا بالکل یو حقیقي جګړه وه. د سیاسي جګړې بل نښه دا ده چې زیاتره وخت کې اخطارونه په اخطارو کې خبره پاتې کېږي چې یو هیواد دا بل هیواد ته اخطار ورکوي یا خپل پوځ رسوي یا د سرحدونو ته یې رسوي. مګر جګړې نه مشلي چې کله جګړه شروع سوه بیا هغه جګړه ډېر ژر ختمېږي او داسې هغه کوم سرحدي ځواکونه چې وري دي هغو ته هم یو خبر ورکول کېږي چې دا تاسې هم هوایي ډزې وکړئ، دوی به هم هوایي ډزې وکړي
نو دا موږ به هم فلم واخلو دوی به هم فلم واخلي نو بس موضوع به ختمه وسي. مګر د افغانستان او پاکستان په منځ کې چې کومه جګړه وسوه په دې کې حدودا 200-250 تورمخې پوځیان چې وه هغه هلاک سوه او هغه جنازې تاسو ولیدل لکه هغه ولی مولوي صاحب چې هلته په غره باندې ولاړ دی او هغه د تورمخې پوځیان چې دي ځغلي او دوی ورته پیکا ورته بنده کړه چې هغه ټولې ورته دړې وړې کړه ټولې هلاک کړه. دا ډول چې دی دا بیا هم سیاسي جګړه داسې نه ده. سیاسي جګړه چې ده فقط هوایي ډزې دي دواړه لوري فلمونه اخلي او بیا هغه یو میاشتې نشري یا تر څو خپل ګټې واخلي. مګر دا ډول چې ده دا جګړه بالکل حقیقي وه او په دې حقیقي جګړه کې د پنجاب تورمخې پوځ ته ډېر هلاکت ورسوله او ډېرې هم پوځیان هم ورته زخمیان کړه او ډېره هم وتښتېده. نو د دې څخه هم ښکاري چې دا کومه جګړه چې وه دا بالکل حقیقي جګړه وه او دا سیاسي جګړه نه بلل کېږي. بل مهمه برخه دا ده چې سوداګري خبره ده. سوداګري ګوره سوداګري د یو هیواد اقتصاد جوړوي. چې یو هیواد اقتصاد خراب سو په هغه کې سیاست هم خرابېږي، په هغه کې ملت هم خرابېږي، په هغه کې ولس هم خرابېږي، په هغه کې سیاسون هم خرابېږي، په هغه کې پوځ هم خرابېږي، هر شی خرابېږي. پاکستان چې دی پاکستان به صحیح دی د افغانستان سره خپل تجارت بند کړي، مګر د پاکستان په هیڅ وخت دا نه غواړي چې دی د مرکزي اسیا هیوادونه مارکیټ ته لاس ورکړي چې هغه ازبکستان دی، هغه ترکمنستان دی، هغه تاجکستان دی، هغه قزاقستان دی، هغه قرغیزستان دی، هغه روسیه ده. دا ځکه چې دغه هیوادونه چې دي یوازې د پاکستان په وروجو باندې متکي دي او د پاکستان څخه بعضې نور جنسونه شته چې هغه ایران نه لري. هغه یوازې همدغه مسیر کې چې کوم هیوادونه پرته دي چې هغه پاکستان دی، هند دی، بنګلادیش دی، میانمار دی او تایلند دی، تر وینزویلا او تر مالیزیا او تر اندونیزیا پورې دغه هیوادونه کې چې کوم هیوادونه پرته په دغه سیمه کې په دغه استوایي خط باندې، نو دغه هیوادونه چې دي د خپل خاص تولیدات لري چې دا تولیدات چې دي دا بیا مرکزي اسیا هیوادونه ورته ضرورت لري ځکه چې ایران هم ورته دا شی نسي برابرولی، افغانستان هم نسي برابرولی او د دوی دغه کوم هیوادونه چې دي د دوی له ډېر ساړه دي هغه هم نسي برابر. نو پاکستان هیڅ وخت نه غوښتل چې داسې یو لوبه شروع سي چې دوی مرکزي اسیا هیوادونه مارکیټ ته لاس ورکړي، چې دا بالکل یو ښه نښه ده چې دا بیانوي چې دا جګړه سیاسي نه وه او دا بالکل یو حقیقي جګړه وه. بله خبره دا ده چې دا اوس کې د سیاسي او داسې یعنې لیروالی دومره هم سوی نه و لکه د افغانستان او پاکستان چې زموږ سیاسون دې ولاړ شي هلته هند ته ولاړ شي د پاکستان یو ازلي دشمن کور ته ولاړ شي او هغه کور ته چې ولاړ شي بیا د بهرني چارو وزیر بیا د سوداګریز چارو وزیر دا دې ولاړ شي. دا ډول کارونه دا بالکل ښکاري چې دا یو حقیقي جګړه وه. بله خبره دا ده چې د ملتونو څخه ویره ده. د ملتونو څخه ویره ده. دا اوس ګوره په خیبر پښتونخوا او پښتونستان سیمه او بلوچستان سیمو کې هلته خلکو د تعصب خیمې لګولې دي، هلته مظاهرې کړي دي، هلته لارې بندې کړي دي چې هلته دا لاره د دروازه تاسو اخلاص کړئ که نه خلاصوي موږ په زور خلاصو. نو دا هر څه هغه خبرې دي چې پاکستان حکومت د دې څخه ویره لري. په پاکستان حکومت ځکه ویره لري چې پاکستان حکومت هلته یو انتخاباتي او یو ډیموکراتیک حالت لري. دوی ویره لري که دا ډول لاسونه سبا دا ګوند شهباز شریف وایي چې زما څخه خلک ځي عمران خان ته ځي او عمران خان څخه کامیابه سو موږ د لاس حکومت ځي. نو دلته سیاسون هم ډېر کوښښ کوي چې دا ډول لوبې جوړې نه سي. نو دا چې اوس جوړه سوې دا بالکل یو حقیقي نښه ده چې دا ښکاري. بله نښه زه تاسو ته وایم چې هغه د پوځي تلفات وه. د پوځي تلفات ګوره که په سیاسي جګړو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې سیاسي جګړې چې د زیاتره هوایي ډزې دي د هغه څخه فلم جوړېږي، هغه فلمونه چې دي هغه بیا په تلویزیونونو کې نشر کېږي، پر هغه باندې پروګرامونه جوړېږي، بلکې تلفات نه وي. په هغه کې بس فقط وایي چې یاره موږ دومره تلفات هغو ته ورکړه، موږ دومره تلفات موږ هغو ته ورکړه، خو دا تلفات فقط هم نمایشي دي او دا د خبرونو په سر کې راځي، مګر حقیقي تلفات نشته. مګر د پنجاب پوځ ته وله مولوي صاحب چې دی ډېر تلفات یې ورکړه چې دا هم ښکاري چې دا یو حقیقي جګړه وه او دا بالکل جهالي جګړه نه وه. او د سیاسي جګړې بله نښه دا ده چې کله هم چې دا جګړه کېږي د سرحدونو کې چې کوم پوځیان دي د هغه پوځیانو په هماغه تجهیزات باندې د جګړه مخ ته وړي. داسې نه ده چې هغه باندې مصارف ډېر سي، ټانکونه یوسي، نور نظامي تجهیزات یوسي. دغه و چې د پنجاب پوځ هم خپل تجهیزات د ډیورند فرضي کښت ته راورسوله. په افغانستان کې هم پوځیانو خپل ټول تجهیزات یې د ډیورند فرضي کښت ته ورسوله. نو د دې څخه هم دا ښکاري چې دا یو حقیقي جګړه وه او دا بالکل سیاسي جګړه نه وه.
په اخر کې یو خبره دا ده چې د میډیایي پروپاګاندا چې دا اوس کې تاسو وګورئ د پاکستان پوز بالکل دغه هر ورځ چې تاسو د پاکستان تلویزیونونه وګورئ دوی فقط پر دې باندې خبرې کوي چې د دروازې بندېدل او د پاکستان سره تجارت بندېدل دا افغانستان دپاره دومره تاوانونه رسوي دا مګر موږ څه وایو؟ موږ وایو چې موږ هیڅ تاوان لیدل نه دی. تاسو زموږ دردمند مه کېږئ، تاسو هیڅ وخت موږ دردمند نه وایئ، تاسو زموږ دښمنان وایئ، دښمن هیڅ وخت دوست نشي کېدلی. نو موږ تاسو باندې پوهېږو پر تاسو باندې فشار ډېر دی او دا تاسو غواړئ چې اوس به موږ قانع کړي. موږ بالکل په دې باندې پوهېږو. نو دا هر څه چې تاسو ته وګورئ او په آخر کې یو بله خبره بیا هم تکراروم چې د پنجاب تورمخې پوځیانو د پنجاب حاکمانو هیڅ وخت دا نه غوښتل چې د افغانستان کې طالبان دي دوی داسې د دوی څخه پرېکون وکړي چې ته لاړ شي د هند سره خپل سیاسي اړیکې جوړ کړي، د هند سره خپل تجارتي اړیکې جوړ کړي، د هند سره خپل اقتصادي اړیکې جوړ کړي. دا هر څه چې دي دا ټولې نښې د دې ښکاري چې نور د طالب او د پنجاب او د پاکستان اړیکې بالکل خړې پړې دي او دا زموږ دپاره بهترین کار همدغه دی چې زموږ هیوادوال باید همدې څخه د دوی وشاته ودرېږي. زه وایم خدای دې هغه بد راوړي چې زموږ پکښې کې خیر وسي. دا بهترین چانس دی چې د پنجاب باندې تجارتي بندیز چې لګېدلی دی، اقتصادي بندیز، دا یو لوی کار دی چې د امریکا وروسته چې کوم هیواد په بل هیواد باندې بندیز لګوي هغه افغانستان سو چې پاکستان ته په میلیارډونو ډالر تاوان ورسول او د پاکستان حالت یې دومره خراب کړل. دا د نن ویډیو هیله چې اوس هم ترلاسه کړي د بیا هم په لاس سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.